د نن ورځ لاندې تازه مهم خبرونه له موږ څخه په لنډه کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. محمد اشرف غني د افغانستان د منتخب ولسمشر په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. د ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې چې په ارګ کې ترسره شوه، بهرنیو او کورنیو مېلمنو ګډون کړی و. حنیف اتمر د سولې او اعتدال ټیم مشر محمد حنیف اتمر ولسمشر غني ته مبارکي ورکړې ده. ښاغلی اتمر په یو اعلامیه کې ویلي دا چې ولسمشر لوړه وکړه د ټاکنو پروسه پای ته رسېدلې او د موازي حکومتونو جوړول د نظام د پاشل کېدو سبب کیږي چې د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه ده. دی زیاتوي د دې وخت را رسېدلی چې د نظام ساتلو لپاره سره یو شو. عبدالله هم د لوړې مراسم ترسره کړه. د ولسمشر په توګه د اشرف غني د لوړې مراسمو له ترسروي سره هم مهاله عبدالله هم په ځانګړي مراسمو کې د لوړې مراسم ترسره کړه. ولسمشر غني د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پلاوي د سیاسي ګوندونو، دیني عالمانو، مدني ټولنو، ښځو، ځوانانو او د بېلابېلو قومونو خلکو او مشرانو تر مشورې وروسته نهایي شوی دی. عمران خان د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ولسمشر غني ته مبارکي ویلې او هیله یې څرګنده کړې ده چې له هغه سره ګډ کار وکړي. عمران خان ټینګار کړی چې په سیمه کې د سولې او ټکاو لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. محسن داور اوالي وزیر لخوا غني ته مبارکي. د پاکستان د قومي اسامبلې غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داور چې د ولسمشر غني مراسمو کې برخه اخیستې وه، ښاغلي غني ته مبارکي ویلې ده. د لوړې مراسمو پر مهال په کابل کې راکټي برید په اړه وویلي چې د ولسمشر غني غبرګون هغه ته یو پیاوړی پیغام چې ترهګري او جګړه د فشار د یو تکتیک په توګه کاروي. ښاغلي داور له هغې تاوده هرکلي مننه وکړه چې په افغانستان کې ورسره مخ شو. ثنا اجاز د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالې ثنا اجاز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ما که څه هم نشوی کولی چې ولسمشر غني لوړو مراسمو کې ګډون وکړم، خو زما زړه او مینه له افغانستان او افغانانو سره ده. نوموړې زیاته کړې چې ولسمشر غني د یو پرمختللي او سولیز افغانستان لپاره نن لوړه کوي. اسدالله خالد د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي که وسلوال طالبانو پر افغان ځواکونه خپل بریدونه د روانې اونۍ تر پایه ونه دروي، نو افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه یرغلیز حالت ته دننه شي او وسلوال طالبانو پر مرکزونه به بریدونه وکړي. د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوه. طالبانو او امریکایي ځواکونو له توافق وروسته نن د امریکایي ځواکونو وتل له افغانستان څخه پیل شوه. د یو امریکایي اسوسییټډ خبري اژانس په حواله چې د امریکایي ځواکونو وتل د یو پلان له مخې ترسره کیږي. د یادو ځواکونو د 13,000 تنو څخه به یوازې 4,400 ځواکونه وځي او پاتې 8,600 به تر 2021 کال پورې په افغانستان کې وي او له هغه څخه به وروسته به دا ځواکونه هم لاړ شي. ډېره مننه چې ویډیو مو سره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا